د ګلخانانو انقلابي رهبر عمران خان پوځ ته په ژړا دی او د مذاکراتو وړاندیز یې کړی. دا چې نور څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه کله چې پوځ لخوا واک ته راوړل شي او واک وي نو د پوځ هره ناروا مني او پرې سترګې پټوي، هر ډول ته یې ګډېږي او د عمران خان ګوند کسانو خو حتی د پوځ مشر ته د پلار خطاب کولو، مګر کله چې له واکه وشړل شو نو ځان یې انقلابي معرفي کړ. د پوځ پر ضد خبرې کولې او ویل به چې پوځ باید په سیاست کې لاسوهنه ونه کړي ځکه چې د پوځ دنده د سرحدونو ساتنه ده. خو اوس چې هماغه عمران خان زندان کې په خوسا کېدو دی او پوه شو چې د پوځ له ملاتړه پرته هیڅ هم نشي کولی او حتی له زندانه نشي وتلی، نو پوځ ته زارۍ شروع کړې. څو ورځې وړاندې د عمران خان خور حلیمه خان چې نوموړي سره له ملاقات وروسته رسنیو کې خبرې کولې وی ویل چې عمران خان له پوځ څخه غواړي چې بېطرفه واوسي، مګر پخوا به عمران خان ویل چې بېطرفه یوازې ځناور وي. اوس تازه خبر دا ده چې عمران خان وایي له پوځ سره خبرو ته تیار وي، خپل استازي دې وټاکي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د پوځ سره خبرو کولو ته چمتووالی ښودلی او ویلي دي چې پوځ دې د مذاکراتو لپاره خپل استازي وټاکي. پاکستاني رسنیو لیکلي چې عمران خان دغه څرګندونې د اډیاله زندان په محکمه کې د خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې کړي. جی نیوز د چهارشنبې په ورځ یعنې د زمري نهمه په خپل خبر کې لیکلي چې یو خبریال پر پوځ د عمران خان تور لګولو ته په اشارې پوښتلي چې د پوځ پر ځای ولې د سیاسي ګوندونو سره خبرې نه کوي. د جی نیوز په خپل خبر کې د عمران خان له قوله لیکل شوي چې نوموړي ویلي موږ پر پوځ تور نه لګوو، یوازې پرې نیوکې کوو. پاکستان د پانګونې د اسانتیاو ځانګړې شورا څه شی دی او د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي څوک دی؟ دا خو د دوی له لوري راغلي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.